موږ په معاشره کې حیادار خلک ډېر کم دي عزیزانو چې حیا لري ډېر په زنانو کې په زورو کې که یوه زنانه زموږ ته په مندو کې پیدا سوله دا نور خو بې حیا دي بې شرمه دي دا هیڅ شرم حیا والله العظیم که یا دکانداران لري یا چې دا ورته ولاړ دي هغه لري هیڅ شرم حیا او دا یې بهانه ده چې یاره نو موږ څه وکړو یاره موږ مجبور یو نو موږ نه 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 یو سړي ما ته ویل مولوي صاحب ډېر مجبوره بیخي ډېر مجبوره یم مطلب بدکاري راسه کېږي زنا نو په دې ما الله نسی ما ویل دا ته چې دا بدکاري وکړې ستا په اختیار نه ده ولیا زما په اختیار نه ده ما له جهنم هم ستا په اختیار نه ده صحیح سلو که ته وایې زه دا بدکاري کوم دا زما په اختیار نه ده نو دا جهنم لره تلل خو هم ستا په اختیار نه ده نو هلته بیا الله ته څنګه ودرېدی د ده فکر دا دی چې اوس نو شریعت و اسلام ما ته اجازه راکړي ته ډېر مجبوره یې و ته بدکاري چې د هغه وکړه نو چې زه بدکاري وکړم نو زه خو مجبوره سولم او مجبوره سړی چې دی هغه الله څه نه ورته وایي ما ورته ویله لکه ته چې د بدکارۍ په حواله ته وایې زه مجبوره یم د هغه رقم جهنم لره تلل هم ته مجبوره یې ستا د اختیار کار نه ما خبره خلاصه ده دا څه معنا ده چې یعنې زه ډېر مجبوره یم نو که ما دا کار دا بدکاري وکړه نه 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 دا خبره نه ده ټیک سولو حیا ډېر عظیم شی دی او خاص کر بی عائشہ صدیقیہ وائی پیغمبر علیہ السلام دومره حیاناک انسان و چې د مدینه شریف پیغلی انجونې بیا د بید ډېره معافي چې هغه ود سوي نه د هغو په سترګو کې دومره حیا نه وه لکه په پیغمبر علیه السلام کې پیغمبر علیه السلام کې چې کومه یعنې دا زموږ د زمانې چې کومې انجونې دي عایشه صدیقیه وایي حالانکې انجونې ډېرې حیاناکه یي صحیح سلو حیاناکه یي ډېرې او اوس معاشره بله سوله د فیسبوک زمانه سوه د موبایل زمانه سوه چې ته قاضي فضل الله په نیټ کې راولې لا به اول تعالی زنانه په یو مشورې کې خامخا راولې ته ما طارق جمیل صاحب او تقي عثماني صاحب راوله تا ته به خامخا یو مشورې چې د هغه د انجلۍ راځي ته قرآن پاک تفسیر خلاص که تاله به راځي دی مفت نه ده چې ما او تا ته موبایل را کړی دی نیټ یې پرې کړی دی دونې ارزانه کړی دی پای کې ما او تا ته دا خبرې کې کوې کې نه کوې په ما او تا د سترګو زنا کوي کې کوې کې نه کوې نو بی عائشہ صدیقہ وایي پیغمبر علیه السلام دومره حیاناک و چې د مدینه شریف د انجونو په سترګو کې دومره حیا نه وله لکه په چا کې لکه په دغه پیغمبر علیه السلام ډاکټر اسرار احمد صاحب ابو البیان اورېدی د ویله په لاهور کې ډېر وختي شپې یادولې د نن څه 50 کاله مخکې یادول پارک لر زنانې راتللې چې راتللې نو یو ورځ به ډېره زوروره پرده کړې وله خالي سترګې به ښکاره وې بله ورځ به هېڅ پرده نه وه کړې زه هم حیران وم چې یار دا هغه زنانې دي پروند هغه پرده وه نن دغه پرده ده پروند هغه رقم و نن دا بیا مې یو ورځ پوښتنه ځینې وکړه ما ویل خیر خو به یې د پرون پرده او د نن بې پردګي دا وجه څه ده د ښځو استاذۍ ته ګورئ د ښځو ول د ښځو راته ویلې چې کله موږ سینګار نه یې کړی موږ خیره نه یو زموږ کپړې خیره نه یې بیا موږ پرده وو او چې کله موږ سینګار کړی موږ په صفا کپړې صفا اعلی لباس کړی بیا موږ پرده نه کوو اوس ته د ښځې منافقت ته وګوره دا اوس په ظاهره تا ته دا تأثر درکوي چې زه څونه حیاناکه یم څونه پردهدار یم هغه دا خیره نه وه دا خپل ځان په تا نه ویني او چې بیا صفا سوله بیا هغه پرده دا د ښځو څونه لوی کمال څونه لوی فلسفه ده او څونه لوی استازي ده دا استازي یعنی شیطان غریب اش بدنامه دی والله بدنامه دی ها یو دکاندار راته ویلې وایي نجلۍ راتلله دکان له ډېر زوروره پرده بیا کړې خالي سترګې بیا ښکاره وې اراده یې دا وله چې دغه دکاندار سره به زه واده وکړم انو خیر خبرې به نه کولې مجلس به نه کوئ د بل چا سره به راله هېڅ خبرې موږ ماریا صاحب څونه زوروره حیاناکه پردهداره ښځه ده د دې اراده دا وه چې دا سړی زه واده کړم یعنې زه واده ورسره وکړم خو خیر بیا دغه هلک بل ځای واده وسو بیا دا په خبره سول بیا مخ لط سولو بیا خندا سوله بیا ګپه سوله بیا ما د دوکانه ایستله دا به نه وتله هغه لالچ ولو هغه چل و هغه یو غرض ولو دغه پرده یې کړې وه که نه د الله په خاطر یې نه وه کړې د الله په خاطر ډېر غټو استازي ده استازي نو ته به څنګه به پوهېږې تانوي صاحب لیکلي دی ولې زنانه وله د هغې یو بونځی و یو خپل زوی یو بونځی ولو نو دا به د هغه زوی چې دی هغه به تر لاس نیولی و روان کړی به و دا بونځی به په غېږ کې اخیستی په غېږ کې به یې راخیستی بیا چا پوښتنه ځینې وکړه چې یو میره وګوره او دغه
دا بونځی چې دا دې په غېږ کې راخسي دا اوس دونه ښه ښځه ده. بیا چا ورځ پوښتنه جوړ وکړه چې کیسه ولې چې راته وکړې دا څه معنا ده؟ ویلې دا په دې کومه چې دا زما زوی ښه زورور ټینګه مخته سي ای بل په دې په غېږ کې ګرځون چې په پښو شل سي. و د خلکو دا خیال څونه زوروره بزرګه ښځه ده او د دې چل دا ولو چې دی په پښو شل او دا زما زوی چې دی هغه برابر سي دې ته د ښځو استازي وایي. نو عایشه صدیقه وایي ما په خپل ژوند کې خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې خاوند و وایي ما په دا خپل ژوند کې د پیغمبر علیه السلام بدن نه دی لیدلی پیغمبر علیه السلام زما بدن نه دی لیدلی په دا دونه عمر کې چې موبایلان والا دي بیا به یار ته کیسه کوي بیا د خپل کور والا تصویر هم لراوړي ما خو نوی واده وکړي زما تصویر دا دی د الله رسول فرمایي لعنت دې پر دغه ظلم لعنت دې پر دا ظلم. او کم سړی چې د خپل کور والا کیسې و یار ته کوي د الله رسول فرمایي د دې د مثال لکه پر چوک باندې یو خر دی یو خره ده هسې ښکاره خبره ده او داسې د دم دغه ښکاره او پر د دې لعنت څونه ډېر یاران بیا یار ته خپله کیسه کوي استغفر الله